ډیرو ګرانو درنو کتونکو سلامونه او احترامات. د غزل وړاندې کولو نه مخکې یو څو شعرونه عرض دي چې خیر دی خیر دی په سر کډه ګرځوه، خیر دی خیر دی په سر کډه ګرځوه، پښتو ځان سره په بډه ګرځوه، او بېننګي د نر پښتون دپاره مرګ دی، بېننګي د نر پښتون دپاره مرګ دی، د دې مرګ نه ځان په ډډه ګرځوه. او یو دوه شعرونه نور چې د ازادۍ د انقلاب درون سحر په هیله، د ازادۍ د انقلاب درون سحر په هیله، د تصور په سیمه زغل مې ګړندی ساتي، او د انتظار د زهرجنو حادثو په غیږ کې د چا ښکالو ده چې تر اوسه مې ژوندی ساتي. او یو دوه شعرونه نور چې بیا شقانو د ورونو جامې واچولې، بیا شقانو د ورونو جامې واچولې، چې ښکلو ښکلو د رنګونو جامې واچولې، بیا شقانو د ورونو جامې واچولې، چې ښکلو ښکلو د ګلونو جامې واچولې، او چای جشنونه په پوټي پوټي لاشونو وکړل، چای جشنونه په پوټي پوټي لاشونو وکړل، چا پښتنو ته د بمونو جامې واچولې. او دوه نور شعرونه چې هم رانه ځمکه ورکه هم رانه اسمان ورک شو، هم رانه ځمکه ورکه هم رانه اسمان ورک شو، په رڼا ورځ په سپینه ډاګه چې جانان ورک شو، او زما د ژوند له پړاوونو ښکلا کډه وکړه، زما د ژوند له پړاوونو ښکلا کډه وکړه، په سور کارین کې رانه لال د بدخشان ورک شو. او شعر دی چې د نوي دور تقاضي دي زوړ پیشنې ورک کو، د نوي دور تقاضي دي زوړ پیشنې ورک کو، زما لونګۍ ورکه شوه ستا پکې پیزوان ورک شو. او د نوي دور تقاضي دي زوړ پیشنې ورک کو، زما لونګۍ ورکه شوه ستا پکې پیزوان ورک شو. او دا د دې دور جوهریان دي چې نه پیژني، چا دي ویلي چې غمی د سلیمان ورک شو. او د دې نه پس دا د دې دور جوهریان دي چې نه پیژني، چا دي ویلي چې غمی د سلیمان ورک شو. او یو غزل اوس عرض دی چې دا څومره عجیبه دي کرامات په آینه کې، دا څومره عجیبه دي کرامات په آینه کې، ښکارېږي ستا د حسن کائنات په آینه کې. او که جاج د خپل ځان اخلې ګرانه نه د لیونیا، که جاج د خپل ځان اخلې ګرانه نه د لیونیا، د ځان سره کیدی شي ملاقات په آینه کې. او د فکر آینه صفا کومه چې ولی شم، د فکر آینه صفا کومه چې ولی شم، د وصل درنه غواړمه خیرات په آینه کې. او شعر دی چې هر وخت به مې آیین کې خپلې سترګې سیکولې، هر وخت به مې آیین کې خپلې سترګې سیکولې، کول چې مې د مینې شروعات په آینه کې. او ویلې مودې کېږي آینې ته کتی نشم، ویلې مودې کېږي آینې ته کتی نشم، ښکارېږي یو تصویر راته میرات په آینه کې. ویلې مودې کېږي آینې ته کتی نشم، ښکارېږي یو تصویر راته میرات په آینه کې. او زما پورې نن هر سړی د بل عیبونه شماري، زما پورې نن هر سړی د بل عیبونه شماري، څوک نه ګوري خپل ځان ته د خپل ذات په آینه کې. او چې ګورم راته ځان د عرش د سوري لاندې ښکاري، چې ګورم راته ځان د عرش د سوري لاندې ښکاري، اکثر چې خوب کې وینم خپل حالات په آینه کې. او قدم د مستقیم نه اړولی قدرې نشم، قدم د مستقیم نه اړولی قدرې نشم، ولاړ د اسرائیل لکه جلات په آینه کې. قدم د مستقیم نه اړولی قدرې نشم، ولاړ د اسرائیل لکه جلات په آینه کې. او مقتده چې مقام دی د الله په در کې ومونده همدرده، مقام دی د الله په در کې ومونده همدرده، هر څوک که د سپک بولي مخلوقات په آینه کې. ډېره مننه د الله.